بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواږه قمندانان. قدرمنو اوریدونکو، تاسې به ډېر ځله اوریدلي او لوستلي وي چې د اسلامي تاریخ هره پاڼه او هره کرښه د دې ګواه ده. هر انسان چې د الله رب العزت په لاره کې د دین، مذهب، هیواد او د خپلې ځمکې د دفاع لپاره جنګېدلی وي، تاریخ د هغوی نومونه راتلونکو نسلونو ته د لمر په څیر ځلولی دي او په نیکو نومونو یې ستایلي دي. په نړۍ کې د معرکو او د جګړو تاریخ د قابیل او حابیل له وخته پیل شوی، چې همدې لړۍ له انسان څخه تر انسانه، له قوم څخه تر قومه او له هیواد څخه تر هیواده دوام کړی دی او تر دې دمه لا دوام لري. په لومړنۍ نړیواله جګړه کې په لکونو انسانان له منځه لاړل. همداشان په دویمه نړیواله جګړه کې د بشریت د وینو ویالې وبهېدلې او د ډیرو انسانانو سرونه له تیغه تیر شول، چې ټول تاریخونه د دوی د ناوړه پایلو ګواه دي. یعنې پرته د انسانیت او بشریت له منځه وړلو یې نور هیڅ معنا او هدف نه درلود. خو دا هم په یاد ولرئ چې د همدې جګړې د لارښوونکو او د قمندانانو پایلې او انجام به تاسو هم لیدلی وي، چې الله رب العزت د دوی قوت او زورواکي، ظلم، تیری څومره له خاورو سره خاورې که. تاسې د فرعون، نمرود، هتلر، ناپلیون جګړې مطالعه کړې دي چې دوی انسانیت او بشریت ته څومره زیانونه اړولی دي او له اوسه پورې روان دي. اوس راځو قدرمنو اوریدونکو هغو سپېڅلو جګړو ته چې یوازې او یوازې د الله رب العزت د رضا او د اسلام د پیاوړتیا لپاره رامنځته شوي دي. تاسې وګورئ چې په دې جګړو یعنې په دې جهاد کې زموږ او ستاسې ستر لارښود د رسالت ځلیدونکی لمر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه باشجاعته او میړنو عسکرو او قمندانانو صحابه کرامو د څه موخې لپاره جګړه کړې وه او له چا سره یې کړې ده. جواب یې باید په لنډه ووایم چې د هغوی د جهاد او د جګړې موخه یوازې د الله رب العزت رضا او د اسلام د سرلوړي لپاره وه. د دوی تورې او د دوی ډالونه یوازې د همدې لپاره کارېدل چې له نړۍ د کفر او شرک توره تیاره ورکه کړي او پر ځای د اسلام سپېڅلی دین وځلوي. په بدر، حنین، احد، خندق او نورو غذاګانو کې الله رب العزت له دوی سره څومره مرسته کړې وه، دا د دې لپاره چې د هغه وخت قمندانان، صحابه کرام د دې لپاره نه جنګېدل چې زه دې د غنیمت مالونه لوټ کړم او ځان ته دې پرې مارکیټونه او ودانۍ جوړې کړم او یا دې د مظلومو هیواد پانګه تر پښو لاندې کړم. د اسلام تر ټولو ستر قمندان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله خپل میړني عسکر د جهاد لپاره واستول، د دوی په خوله او ژبه به د قرآن شریف آیتونه تلاوت کېدل او تر ټولو وړاندې به هر یو د شهادت د جام څکلو لپاره له یو بل څخه وړاندې کېدل. دوی به تل د تورو تر سوري لاندې خپل ژوند اسلامي شعار ګاڼه او د اسلام په لاره کې په شهادت به یې ویاړ کوه. بل لور ته قدرمنو اوریدونکو الله رب العزت هم دوی همداسې پرې نښودل. هغه دا چې په ډېر لږ وخت کې د دوی هیله د اسلامي ریاست دایره له شرقه تر غربه وغځوله، چې د نن دور قمندانانو لپاره یوه بېسارې بیلګه ده. زموږ هر یو مجاهد باید همدا خویونه په ځان کې پیدا کړي
که موږ په رښتیا سره یوازې د الله رب العزت د رضا او د بېوزلو خلکو او هیواد د خوندي ساتلو او دفاع لپاره د کفارو او مشرکانو پر ضد وجنګیږو نو ډېر ژر به د کفر تورتم د اسلام په رڼا بدل شي او په هره سیمه کې به د سولې او د ډاډ فضا رامنځته شي. نور نو قدرمنو اوریدونکو خپلې خبرې رانغاړم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوي شمعې او د اسلام د حق لارې له جهادي قومندانانو صحابه و کرامو سره مو د جهاد په ډګر کې په غرو رغو دښتو او درو کې پیاده ګرځوم چې تاسې ته خپله میړانه شجاعت زړورتیا در وښیي او د جهاد له سپېڅلو ولولو او ذوق څخه مو خبر کړي. ګوندې له دې لارې هر یو مجاهد ته غیرت ودرېږي او خپل مظلوم ولس او غیرتي خاوره د غلیم له منګلو څخه وژغوري او خپل منځي شخړې په ډاډ او امنیت بدلې کړي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خوب قمندان د ایران فاتح حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه مور چې د خپل خواږه زوی له نوي دین یعنی د اسلام څخه خبره شوه نو له حده زیاته پریشانه شوه. له خپل زوی سره خبرې اترې او خوراک څکاک پرېښود لکه څرنګه چې هغه د مور یو منونکی زوی و نو له همدې امله دا د یوې سختې ازموینې لمحه وه. خو هغه زړه چې د الله رب العزت د وحدانیت په خوندونو او مزو کې ورګډ و هغه بیا بیرته کله د کفر لور ته ورګرځېدلی شو. مور یې په پرله پسې ډول 3 میاشتې خوراک څکاک پرېښود خو د زوی په تندي کې هیڅکله شرک ته د بیرته ستنېدو ګونځې لیکې رانغلې. الله رب العزت ته د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه صبر او زغم او استقامت دومره خوښ شو چې د ټولو مسلمانانو لپاره یې په الهي نافرمانیو کې د مور او پلار نافرمانی عام قانون جوړ که تر دې چې الله رب العزت دا آیت را نازل که که چیرې تاسې خپل مور او پلار زما سره په شریک نیولو مجبوروي چې د هغې پوهه او باور تاسې لره نه وي نو په داسې کار کې د مور او پلار خبره مه منئ. نو حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هم په دې پوه شه چې په دې وخت کې به زه د مور خبره کله هم نه منم. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه یوازې 19 کلن و چې د اسلام بلنې د توحید د زړه راکونکې شمعې پتنګ جوړ که او له ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره یو ځای په نبوي دربار کې حاضر شو او د اسلام په ګاڼۍ ځان سینګار که ویلې چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. له دې څخه وړاندې 6-7 تنه نور ځوانان د نبوي شمعې پدنګان جوړ شوي ول او د رسالت له زرینو وړانګو یې په زړه پورې خوند اخیستی و. د اسلام له منلو وروسته تر نبوي هجرته په مکه کې اوسېده. گویا چې دا ځمکه د عامو مسلمانانو په څېر د ده لپاره هم له کړاوونو او له سختیو څخه خالی نه وه. خو بیا هم دوی د نورو میړنیو مسلمانانو په څېر د کفارو هر ډول ستمونه ظلمونو ته خپله سینه د ډال په څېر غوړولې وه او په ورین تندي به یې په ځان هر ډول سختي ګاللې. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په ټولیزه توګه د کفارو له ویرې د مکې په غارونو او شاړو دښتو کې د هجر تورې شپې تېرولې او همالته به یې په پټه د یو الله رب العزت عبادت کوه. یو ځل په یو غار کې له څو صحابه و کرامو سره یو ځای د الله رب العزت په عبادت بوخ و. د برابري خبره وه چې په همدې ځای کې د کفارو یوه ډله تېرېده. دوی یې چې ولیدل نو د دوی په نوي دین یعنې په اسلام یې ټوقې او مسخرې راواخیستې. سعد رضی الله تعالی عنه په داسې بېوسي کې هم په زړه کې د اسلام جذبه را وپاروله او د اوښ یو هډوکی راپورته که او یو کافر یې په دومره تیزي په سر ویشت چې په سرو وینو کې لات او او هغه کافر بېهوشه په ځمکې باندې پرېوت. د اسلام په سر دا لومړۍ وینه تویېدنه وه چې د همدې میړني ځوان سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه له لاسه رامنځته شوه. په مکې مکرمه کې چې په مسلمانانو د کفارو له لاسه کړاوونه او شکنجې زیاتې شوې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو ته د هجرت کولو حکم وکړ.
له دې حکم سره سم سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د مدینې لار ونیوله او د خپل ورور عتبه بن ابي وقاص په کور کې استوګن شو چې هغه د جهالت په دور کې یو قتل کړی و او د غچ اخیستو له ویرې په مدینې منوره کې پناه اخیستې وه. مدینې منورې ته په رسېدو مسلمانان ډاډه شول، خو بیا هم د قریشو او د مکې د خلکو د حملې خطر شتون درلود. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حالاتو معلومولو لپاره 80 یا 80 تنه سپاره د دښمن د تګ راتګ معلومولو لپاره ولیږل. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هم په دې ډله کې ګډون درلود. لنډه دا چې د مسلمانانو دا ډله د حجاز په یوه دښته کې د قریشو له یو شمېر کفارو سره مخ شوه، لکه څرنګه چې د مسلمانانو یوازینۍ موخه پلټنه کول ول. نو د دې له امله کومه جګړه رامنځته نه شوه، خو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه کله دا زغم درلودلی شو تر دې چې د قریشو لور ته یو غشی ګزار که. همدا غشی د اسلام لومړنی غشی و چې د الله رب العزت په لاره کې ګزار شو او وویشتلی شو. په دویم ځل بیا د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه تر مشري لاندې د اتو مهاجرینو یوه ډله د پلټنې لپاره روانه شوه تر دې چې دوی خرار سیمې ته ورسېدل او بیرته مدینې منورې ته راستانه شول، خو بیا هم کومه شخړه رامنځته نه شوه. له دې وروسته له عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه سره د دښمن د حال معلومولو لپاره وټاکل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه ته یو بند لیک ورکړی و چې د 2 ورځې سفر وروسته یې د پرانستنو اجازه ورکړې وه. دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم له حکم سره سم 2 ورځې وروسته لیک پرانیست. نو په هغه کې لیکل شوي ول د مکې او د طایف ترمنځ چې کوم نخلستان یا د خرماو باغ دی، هلته چې ورسېدی نو د کفارو او د قریشو حالات وڅېړئ او پلټنه یې وکړئ. عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه خپلو ټولو ملګرو ته د لیک لنډیز ولست. زه هیڅوک دې ته نه اړ کوم، څوک چې د شهادت غوښتنه لري هغه راسره لاړ شي او که د چا خوښه نه وي بیرته ستانه شئ. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه او نورو ملګرو یې په جوش او جذبه د اطاعت سرونه ښکته کړل او د سمعا طاعتا الفاظ یې ویل. خو له یو څه تګ وروسته د عتبه بن غزوان رضی الله عنه او د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه شریک اوښ چې دواړه پې سورېدل هغه ورک شو او په همدا شان دوی شاته پاتې شول. عبدالله بن جحش نخلستان یا د کجورو باغ ته له رسېدو سره سم د قریشو له یوې قافلې سره جنګ پیل که او د څو بندیانو او د غنیمت له مال سره یو ځای مدینې منورې ته راستون شو. لکه څرنګه چې دا هغه میاشت وه چې په دې میاشت کې جنګ او شخړه قطعا منع وه، نو د همدې له امله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کار ناخوښي ښکاره کړه او ویې فرمیل ما خو تاسې ته د جنګ کولو حکم نه و کړی. نورو مسلمانانو هم عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه او د هغه نور ملګري ملامته کړل، خو د الله رب العزت وحی یعنی قرآن دا ستونزه په دې ډول حل کړه. دا به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. خو د الله رب العزت وحی او قرآن دا ستونزه په دې ډول حل کړه. الله رب العزت رسول الله ته فرمایي خلک خو ستا څخه د حرامې میاشتې په اړه پوښتنه کوي، په دې کې جنګ روا دی. ته ورته ووایه په دې میاشت کې جنګ کول لویه ګناه ده. قریش له فدیو سره یو ځای د خپلو بندیانو د خوشي کولو لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شول. لا تر دې دمه د سعد بن ابي وقاص او عتبه څه معلومات نه و شوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قریشو ته وفرمایل تر څو پورې چې هغوی دواړه صحیح سلامت نه وي راغلي تر هغه وخته پورې به ستاسې بندیان له موږ سره وي. لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو، کله دوی دواړه صحیح سلامت راغلل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بندیانو د خوشي کولو اجازه ورکړه. د بدر له غذا سره د نورو پرله پسې مستقلو غذاګانو پیل وشو. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه په دې جنګ کې خلکو ته خپله میړانه او قرباني وړاندې کړه او د کفارو د مشر سر یې په توره قلم که.
سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته د کافر توره ډیره خوښه شوه ته د ذوالکتیفه په نوم وه نو توره یې له ځان سره راواخیسته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو لکه څرنګه چې لا تر دې دمه د غنیمت په اړه کوم آیتونه نه و نازل شوي نو رسول الله ورته وفرمیل له کوم ځایه دې چې دا توره راخیستې ده همالته یې بیرته ورسوه د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه خوږ ورور عمیر رضی الله تعالی عنه په دې جنګ کې شهید شوی و نو سعد څه د ورور شهادت خواشینی کړی و او څه د تورې د نه لاسته راوړلو له امله خفه و لنډه دا چې خفه راستون شه خو لږ وخت وروسته سورت انفال را نازل شو له دې وروسته ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم د تورې د راخیستلو اجازه ورکړه د هجرت په 3 کال د احد غذا پیل شوه هغه مورچل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له حکم څخه وړاندې پرېښودلی شو او ظاهرا مسلمانانو ماتې وخوړله او د ناڅاپي حملې له امله د زیاتره غازیانو پښې وښویېدې خو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د هغه پیاوړو او میړنیو صحابهو په قطار کې و چې د هغه باعزمه قدمونو تر وروستۍ دمه خپل سنګر پرې نښود سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په غشي ویشتو کې ډیر مهارت او تجربه درلودله نو له همدې له امله کله چې له کفارو سره مخامخ جنگ پیل شه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به له خپل تیرکشه یعنې د خپل کڅوړې څخه غشي ورکول او فرمایل به یې ای سعده غشي وروه زما مور او پلار دې له تا زار شي فداک ابي و امي له حضرت علی کرم الله وجهه څخه روایت دی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه له سعد رضی الله تعالی عنه څخه پرته د فداک ابي او امي الفاظ نه دي اورېدلي یعنې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا الفاظ صرف سعد بن ابي وقاص ته ویلي بل چاته یې نه دي ویلي د جنگ پر مهال یو کافر مخامخ راغی چې په خپلو تیزو حملو یې مسلمانان خواشیني کړي ول رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد ته حکم وکړه چې کافر په غشي ولی په همدې وخت کې تیرکش او کڅوړه له غشي خالي وه خو سعد بن ابي وقاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم ځمکې ته ونه غورځاوه یو غشی راپورته که چې څوکه پکې نه وه حضرت سعد بن ابي وقاص هغه غشی په دومره مهارت او تجربې سره د کافر په تندي ورخښ که چې په ډېر بد حالت کې په ځمکه راپرېوت رسول الله صلی الله علیه وسلم د سعد بن ابي وقاص په دې مهارت او غشي ویشتنه بې اختیاره په مسکا شو تر دې چې مبارک غاښونه یې سپین وځلېدل همداشانې د طلحه بن ابي طلحه په مرۍ کې په داسې مهارت غشی ورخښ که چې ژبه یې د سپي په څیر بهر راووته او په مرګونو شیبو یې د دوزخ لورې ته کش که د احد د غذا تر فتحې پورې چې څومره غذاګانې رامنځته شوې وې سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه پکې په ډېر زړورتیا او قرباني سره برخه اخیستې وه او د مجاهدینو لپاره یو بېسارې بیلګه وړاندې کړې ده او بیا یې د مکې له فتحې وروسته د حنین په غذا کې داسې غوره کارنامې وړاندې کړې دي چې د ده د میړانې او عزم کارنامې د حدیثو او تاریخ په کتابونو کې خوندي دي د طایف او تبوک په غذاګانو کې هم په ډیره میړانه برخه اخیستې وه بیا چې د هجرت په 10 کال رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع هوډ وکړه نو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هم ورسره په سورلی سپور و څومره نیکبخته صحابي و چې له سید الکونین سره یو ځای اوږه پر اوږه سفر کوه خو چې کله مکې مکرمې ته ورسېده نو سخت کمزوری شوی و تر دې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنې ته تشریف یووړ نو له ژوند څخه په ناهیلي یې وفرمایل او دا وړاندیز یې وکړه چې ای د الله رسوله زه یو شتمن سړی یم خو له یو زوی څخه پرته بل کوم وارث نه لرم نو که ستا اجازه وي چې زه د خپلې پانګې 2/3 برخه په نیکو کارونو ولګوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل نه سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه بیا ورته وړاندیز وکړه خیر که 2/3 برخه نه وي نو نیمه برخه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وفرمیل نه ته کولی شي چې د خپل مال 3 برخه د الله رب العزت په لاره کې او په نیکو کارونو کې ولګئ او رسول الله دا ورته ویلي چې تاسو خپل وارث دومره تش لاس مه پرېږدئ
او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل تاسې چې هر څه د الله رب العزت په لاره کې لګوئ الله رب العزت به د دې اجر او بدله هرومرو درکوي تر دې چې د خپلې میرمنې خولې ته د یو مړۍ ډوډۍ هم ور واچوله الله رب العزت به اجر او ثواب درکوي. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه له مدینې منورې سره دومره مینه درلوده چې دا یې هم نه خوښول چې په مکې مکرمه کې مړ شي. د ده ناروغي چې څومره اوږدېده هماغومره به د ده غم او خواشیني زیاتېدله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سعد بن ابي وقاص دومره خفه او غمجن ولید نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ای سعده ولې جاړې او دومره غمجن ولې یې؟ هغه ورته وړاندیز وکړه راته معلومیږي چې د همدې ځمکې یعنې مکې مکرمې خاوره به زما په برخه وي کومه چې ما د الله او د الله د رسول په مینه کې د تل لپاره پریښې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډاډ او د لاساینې لپاره د هغه په زړه لاس مبارک کیښود او 3 ځله یې ورته دا دعا وفرمایه ای الله ساته روغتیا ور په برخه کړه یا الله ساته روغتیا ور په برخه کړه یا الله ساعته روغتیا ور په برخه کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم له خولې مبارکې چې کوم الفاظ راووتل هغه د دې میړني او سپېڅلي ناروغ د مرګ د بسترې آرام او د ژوند اوبه ثابتې شوې. الله رب العزت هغه ته روغتیا ورکړه او له دې سره یې ورته دا زیری هم ورکړه ای ساده ته به تر هغه پورې نه مرې تر څو پورې چې تاسې له یو قوم څخه بل قوم ته زیان او له یو قوم څخه بل قوم ته ګټه ونه رسوئ. همدا وړاندویونه وه چې د عجمي فتحو په ذریعه پورې شوه چې په دې کې عجمي قوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم له لورې زیان او د عربو قوم ګټه او فتوحات لاسته راوړل. د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه په اړه به نور هم واورو قدرمنو اوریدونکو خو هغه په بلې خپرونه کې. نو قدرمن اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیابه اوسئ. تارنگا ویلی دی رب العالمین جاهد الكفار والمنافقین. درنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د خوش پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سپېڅلو قومندانانو خپرونو ته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خوش پیغمبر خواږه قمندانان. مخکینۍ خپرونه د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په هکله وه. په نننۍ خپرونه کې به پاتې برخه تاسو ته وړاندې شي. کله چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام له مکې مکرمې څخه راستون شه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په همدې کال وفات شو او حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو په اتفاق او په اجماع باندې خلیفه وټاکل شو. حضرت سعد بن ابي وقاص هم حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د بیعت لاس ورکه. د اسلام لومړی خلیفه حضرت ابابکر صدیق له څه د پاسه 2 کاله خلافت وروسته له نړۍ سترګې پټې کړې او پر ځای عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دنده وټاکل شو. په همدې وخت کې د کورني عملیاتو پریکړه وشوه. شام او عراق ته د پوځیانو د لښکر د عملیاتو پیل وشه. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت پر تخت د ټولو عربانو د جذبو اور راتازه که او د حملو لپاره چمتوالی ونیوه. په ځانګړې توګه یې ډیره پاملرنه د عراق لور ته وه. د عربو او د ایرانیانو ترمنځ له پخوا راهیسې تربګنۍ او اختلافات موجود ول. ایرانیانو په وار وار عربان تباه او برباد کړي ول. په ځانګړې توګه په عراق او د عربو په نورو سرحدي سیمو خپله قبضه کړې وه.
دا د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت زمانه وه. مسنا بن حارثه رضی الله تعالی عنه د ابابکر صدیق په دربار کې حاضر شو او په عراق یې د حملې اجازه وغوښته. په دې وخت کې د عربو په ټولو سیمو کې د اسلام وړانګې ځلېدلې وې. په همدې اساس خالد بن ولید د یو لوی پوځ سره د عراق په لور روان شو. هغه په دې حمله کې ډیر ځایونه فتح کړل. له دې وروسته ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه خالد بن ولید ته حکم وکړ چې مسنا بن حارثه رضی الله عنه خپل ځای ناستی کړي او د شام په لور روان شي. د خالد بن ولید له روانېدو سره سم د عراق جنگ سوړ شه. چې کله خالد بن ولید د عراق نه مخ وګرځوه نو د عراق جنگ سوړ شه. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دویم ځل لپاره بیا له سره پوځ چمتو که او ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه یې له یو لوی لښکر سره ولیږه. دوی ایرانیانو ته په بیلابیلو جنګونو کې ماتې ورکړه او زیاتره سیمې فتح کړې او د ختیځ فرات تر ساحله پورې سیمې ونیولې. په دریم ځل بیا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه پوځ بیا له سره قوي که او مسنا بن حارثه رضی الله عنه ته یې د سپهسالاري دنده ور وسپارله. دوی په مویب او په نورو جګړو کې دښمن ته پرله پسې ډول ماتې ورکړه او د عراق پراخه سیمه یې تر قبضې لاندې راغله. ایرانیانو ته لا تر دې دمه د مسلمانانو د قوت او میړانې معلومات نه وه، خو دلته ایرانیانو ته د مسلمانانو د قوت او د میړانې معلومات وشه. همدې پرلپسې ډول فتحو د ایرانیانو سترګې خلاصې کړې. د ایران ولسمشر او غړو د کیاني حکومت د تقویې کولو لپاره نوي پلانونه او دسیسې په کار واچولې او د قرآن په نوم میرمنه یې له تخته کوزه کړه او پر ځای یې د ولسمشري اصلي وارث یزدګر په تخت کیناوه او په ټول هیواد کې د اتفاق، اتحاد او جذبو لمبې راتازه کړې، تر دې چې د مسلمانانو د لاس لاندې ځایونو ته هم د سرکشي لاس ور وغځاوه. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې له دې پیښو خبر شه نو په ټولو عربو کې د هڅونې او راپارونې لپاره خطیبان او وینا کوونکي وټاکل چې دوی د خپلو ویناوو او له جذبو ډکو تقریرونو له لارې د عربو سیمې په جنګ کې د ګټون لپاره چمتو کړي. د دې کار اغیز دا شو چې په لږ وخت کې ډیر زیات مسلمانان او میړنیز ځوانان د جنګ لپاره تیار شول. سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنه هم چې د ابابکر صدیق رضی الله عنه د خلافت د دورې یو غړی و، زر کسان ولیږل چې ټول د تورو او غشو ویشتلو تجربه کار عسکر ول. لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو په لږ وخت کې له حده زیات قربانیان د جنګ لپاره چمتو شول، خو تر ټولو لویه ستونزه دا وه چې د دوی دومره لوی لښکر د مشري لپاره کوم وړ شخص په نظر نه راتللو. نو د دې مشري لپاره حضرت علي کرم الله وجهه ته وړاندیز وشو. هغه هم دومره لوی بو چې په سر وانخیست، خو د عامو خلکو په ټینګار سره عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خپله د دې کار لپاره چمتو شه. خو د خلافت او اهل رایه صحابه او کرام په دې کار نه و خوښ چې عمر دې دا کار په غاړه واخلي، ځکه په دې کار سره د خلافت نورې چارې همداسې پاتې کیږي. په دې وخت کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه سم د لاسه پاڅېده او وی ویل ښاغلو ما د دې کار لپاره کس پیدا که. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وپوښتل څوک دی؟ عبدالرحمن بن عوف ځواب ورکړ سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. ټولو حاضرینو په دې خبره خوشحالي څرګنده کړه او په یوه خوله ټولو تایید که سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د ډېرې لویې مرتبې صحابي و او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ماماګانو کې شامل و. له دې سره سره د هغه زړورتیا، شجاعت او میړانه هم یو بېسارې بیلګه وه. د مسلمانانو ټول پوځ د ده سپهسالاري او مشري ته د اطاعت سرونه ښکته کړل. له دې وروسته سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه خپل لښکر د تیارسۍ لپاره چمتو که او پر منزل ثعلبې ته ورسېدل. دلته د دوی پوځ تر 2 میاشتو پورې میشت و. مسنا بن حارثه رضی الله تعالی عنه د ذیقار په سیمه کې د ده پوځ راتګ ته د انتظار شیبې راڼندولې، خو ژوند ورسره وفا ونه کړه او د ده پر ځای خپل ورور سپهسالار شو او د حقیقي رب لور ته یې سفر وکړ. د مسنا ورور د هغه د لارښوونو سره سم
له حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه سره ولیدل او کومې اړینې مشورې چې ورکړې وې هغه یې له سعد رضی الله عنه سره شریکې کړې. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په مشراف نومي ځای کې د خپل پوځ څارنه وکړه چې لږ تر لږه 10,000 پوځ و او بیا یې له هغې وروسته د میمنې یعنې ښي طرف، میسرې چپ طرف او اسدآباد د خلافت مشران له حاله خبر کړل. د هغوی له لورې ورته حکم وشه چې د مشراف له سیمې وړاندې دې په قادسیه سیمه کې په داسې شکل خپلې مورچې او سنګرونه جوړ کړي چې د شا له لورې د عربو غرونه وي او مخامخ یې د دښمن هیواد وي. تر دې چې له دې ځایه روان شول او د قادسیې په مناسبو ځایونو کې مورچلونه جوړ کړل او په خپله قومانده یې پوځ ځای پر ځای کړ. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه له جنگ پیلېدو څخه وړاندې د دوی د قبیلې په مشرانو کې 10 مخور اشخاص غوره کړل او دوی د استازو په حیث د مداین لور ته ولیږل چې د ایران ولسمشر ته د اسلام او یا د مالیې د قبلولو بلنه ورکړي، یا د اسلام راوړي او که اسلام نه راوړي نو مسلمانانو ته به جزیه ورکوي. تر دې چې هغوی ته اسلام وړاندې که بیا له هغې وروسته مسلمانانو ورزیاته کړه که تاسې اسلام نه قبلوئ نو موږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشګویي راتازه کوو او یو ورځ به هرومرو ستاسې خاوره زموږ په قبضه کې راځي. هغوی د مسلمانانو په دې خبره قهر او غصې پسې واخیستل او د مسلمانانو د دې زړورتیا په بدل کې خاوره راواخیسته او د مسلمانانو لور ته یې د ډالۍ په څیر ونیوله. عامر بن معدي کرب رضی الله تعالی عنه هغه خاوره په خپل څادر کې راواخیسته او د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه څنګ ته ورغی او بیا یې ورته وړاندیز وکړه چې زموږ او ستاسې لپاره د فتح مبارک وي. دښمنانو په خپله خوښه موږ ته ځمکه وسپارله. لنډه دا چې قدرمنو اورېدونکو دوی ټول صفرا نومي ځای ته بیرته ستانه شول او د جنگ لپاره یې چمتووالی ونیو. د عجمو سپهسالار چې سابات سیمه کې میشت و خپل پوځ یې د قادسیې په لور وخوځوه او هلته یې دیره که. کله چې د رستم پوځ قادسیې ته ورسېده نو حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هر لور ته پلټونکي ولیږل چې دوی د دښمن د هر ډول عملیاتو او حرکاتو خبر واخلي او هم یې د غنیم د پوځ د حال احوال معلومولو لپاره پوځي افسران وټاکل چې په دې وخت کې به دوی کله کله له دښمن سره مخامخ کېدل. تر دې چې د شپې پر وخت دوی د غنیم په کیم کې ګزمه کوله. په یو ځای کې بې شمېره اسونه ولیدل چې په منډه ځغلي. خلکو دوی پسې شاته پلټنه پیل کړه نو یو عسکر یې ونیوه. نوموړی عسکر سمدلاسه د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په وړاندې اسلام قبول که او د عجمي پوځ ډېر رازونه یې رابرسېره کړل او د هغو نه یې حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه خبر کړ. تر یو وخته پورې همدې کشمکش دوام درلود خو کومه جګړه لا نه وه پیل شوې. د رستم پوځ له جنګ کولو څخه ویره درلودله. هغه یو ځل بیا د سولې لپاره هلې ځلې پیل کړې. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هم د ده په غوښتنه د دوی لور ته یو څو استازي ولیږل خو د حل لاره یې راونه وتله. په بیا ځل یې مغیره ولیږه. رستم بیرته په شا شو نو په غصه او په قهر یې داسې ویل زه به سبا ته ستاسې پوځ له خاورو سره خاورې کړم. مغیره رضی الله تعالی عنه بیرته له هغه ځایه راستون شه او د رستم خبره یې حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته تکرار کړه. نو حضرت سعد رضی الله تعالی عنه هم د خپل اسلامي پوځ چمتووالی ونیوه او له دوی سره د مقابلې حکم یې ورته وکړ. رستم د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په دې اقدام دومره په غصه شه چې په هماغه وخت کې خپل پوځ د تیارسۍ لپاره چمتو که او په دویمه ورځ د سهار پر وخت له سیند څخه پورې وتل او د جنگ په ډګر کې قطارونه منظم کړل. بل لور ته د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په سپېڅلې قمنده اسلامي پوځ هم د مقابلې لپاره تیارسۍ ولاړ و. هر لور ته د مشهورو شاعرانو او جذبه لرونکو خطیبانو زړه راښکونکي او راپارونکي شعرونه او ویناوې زمزمه کېدې چې د مسلمانانو په وینه کې د جذبو او د زړورتیا ولولې راپارولې. له دې سره سره د قاریانو جهادي آیتونه لا نور هم د مسلمانانو او میړنیو ځوانانو وینه په جوش راوسته او د مقابلې لپاره یې زړونو ټوپونه پیل کړل. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د خپل معمول په اړوند 3 د الله اکبر نعره پورته کړه او په 4 زر سره جګړه پیل شوه.
هغه د څه ناروغي له کبله ونه شو کړی چې د پوځ رهبري او لارښوونه وکړي، نو پر ځای خالد بن عرطفه رضی الله عنه ځای ناستی شو. د جنگ له میدان سره چې کومه نږدې کلا وه، سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هلته تشریف یوړ او د بالاخانې له کړکۍ څخه یې په زغرده د جنگ څارنه کوله. کله چې د کوم حکم او قماندې ځای به راغی، نو هغه به یې د کاغذ پر مخ ولیکل او د بالاخانې له کړکۍ څخه به یې د خالد لور ته وروغورځاوه. نو حضرت خالد به د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه په قمانده او لارښوونه له مخالف پوځ سره جنګېده او د ده په لارښوونه به د جنگ مسیر بدلاوه. د غلیم د قبیلې عسکرو چې په غشي ویشتو او توره وهلو کې پوره مهارت او تجربه درلودله، خالد رضی الله تعالی عنه ته یې زیاته کړه چې ستاسې کمال به د فیلانو په وړاندې څه ارزښت ولري. دا خبره یې چې واورېده، نو په دومره جوش او جذبه یې غشي ورول چې سمدلاسه د جنگ نقشه بدله شوه. لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو، ټوله ورځ د جنگ مقابله پیل وه. د ماښام پر وخت دواړه ډلې خپلو سنګرونو ته راستنې شوې. د قادسیې دا لومړۍ جګړه وه چې په عربي کې ورته یوم الارماس ویل کیږي. نور به واورو قدرمنو اوریدونکو په دې هکله، خو هغه هم د یوې دمې نه وروسته. واغلو علیهم یې هم ویل خپل کتاب کې دي، واغلو علیهم یې هم ویل خپل کتاب کې دي، فاضربوا فوق العنق رغلی هم د باب کې دي، فاضربوا فوق العنق رغلی هم د باب کې دي. من ورته لبیک وایو واړه مسلمین، جاهد الكفار والمنافقین. من ورته لبیک وایو واړه مسلمین، جاهد الكفار والمنافقین، جاهد الكفار والمنافقین. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. په دویمه ورځ بیا جګړه پیل شوه. په دې وخت کې د مسلمانانو خواته نور مرستندوی پوځونه هم ورزیات شول. له دې غیبي مرستې سره د مسلمانانو وینه لا نوره هم په جوش او جذبه راغله او په ډیر شور او ځواک سره د تورو باران پیل شو. ابو محجن ثقفي رضی الله تعالی عنه چې سعد بن وقاص رضی الله عنه د شرابو د څکلو په جرم په کلا کې بندي ساتلی و، هغه هم په خپلو سترګو دا منظره لیدله او زړه به یې له بې صبري ټوپونه وهل. نور یې صبر او زغم له لاسه ورکه او د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه له میرمنې هیله وکړه چې په دې وخت کې ما پرېږده چې له خپلو مسلمانانو ورونو سره یو ځای وجنګېږم. کله چې جګړه پای ته ورسېده، زما ژمنه ده چې بیرته راځم او خپله به ځان ته زولنې اچوم. د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه میرمنې سلما له دې خبرې انکار وکړه، نو په ډیر افسوس سره ابو محجن ثقفي دا شعرونه ولستل چې ژباړه به یې زه تاسو ته وړاندې کړم. له دې څخه به لوی غم او خواشیني نوره کومه وي چې سپاره عسکر دې تورې او نیزې وهي او زه دې په زولنو کې بندي یم. سلما رضی الله عنها چې کله دا شعرونه واورېدل، نو سمدلاسه پاڅېده او د ابو محجن ثقفي له پښو یې زولنې خلاصې کړې. له هغې وروسته د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه پر اس باندې سپور شه او د زمري په څېر یې د جنګ ډګر ته ور ودانګل. د مخالف لورې پوځ ټول د ده زړورتیا ته لاس تر زنې ولاړ و. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هم حیران و چې دا کم زړور ځوان دی. کله چې د ماښام پر وخت جګړه پای ته ورسېده، نو بیرته خپل ځای ته راغلو او زولنې یې پښو ته واچولو. سلما چې د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ښځه وه، دا پیښه سعد بن ابي وقاص ته واوروله، نو په ځواب کې خپلې مېرمنې ته ویل، پر الله قسم چې اسلام داسې قربانیانو ته سزا نشي ورکولی. او بیا یې سمدلاسه ورته له پښو زولنې خلاصې کړې او خوش یې که. ابو محجن رضی الله عنه هم د دې قدرداني په بدل کې د ټول عمر لپاره له شرابو څخه توبه وویستله. په درېیمه ورځ بیا د تیر په څېر جګړه پیل شوه. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه نن د وروستۍ پریکړې اراده وکړه، خو د ماښام پر وخت بیا د جنگ په شور او غوغا کې کموالی او توپیر رانغی. زیاتره ستونزه د فیلانو له امله رامنځته شوې وه. هغوی به چې کله ټوپونه کړل، نو د پوځ ټول قطارونه به یې یو خوا بل خوا کړل. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه، حضرت قعقاع رضی الله عنه او څو نور زړور عسکر ځان ته راوبلل او ورته ویل، تاسو فیلان ووژنئ، د جنگ ټول میدان به ستاسو لاس ته درشي. هغوی له حکم سره سم
په ډېرې زړورتیا او قرباني سره همداسې وکړل او د جنگ غټ غټ فیلان یې ټول ووژل. نور فیلان هم له ویرې وتښتېدل. کله چې د جنگ میدان له فیلانو څخه خالی شه، حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په خپلې قومندې سره د پوځ لورې بل خوا واړوه او بیا یې ورته حکم وکړه کله چې زه د الله اکبر درېیمه ناره اوچته کړم نو بیا به تاسې په غلیم حمله کوئ. خو لا تر دې دمه د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه له خولې د تکبیر لومړۍ نعره پورته شوې وه چې حضرت قعقاع رضی الله عنه له جوش او جذبې څخه بېتابه شو او حمله یې وکړه. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وفرمیل ای الله ته قعقاع ته بښنه وکړه او ته ورسره مرسته وکړه. لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو دا چې د ورځې له ختمېدو وروسته ټوله شپه جنګ دوام درلود، خو د مسلمانانو ثبات استقلال د ایرانیانو پښې سستې کړې او په شا یې وتنبول. رستم هم اړ شو چې د تېښتې لار غوره کړي، خو د هلال په نوم یو مسلمان عسکر د هغه کار ورختم که او له شا له لورې سر په توره ورته قلم که. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د قادسیې له جنګ وروسته د هجرت په 15 کال پر ټول عراق د قبضې کولو اراده وکړه. ایرانیانو په دې وخت کې په بابل کې پناه اخیستې وه، نو د همدې له امله لومړی یې د پوځ مخه همدې لور ته کړه. هغه په خپله میړانه پر عجمو دومره رعب او دبدبه واچوله چې په لاره کې لوی لوی مشران ولیدل چې له دوی سره یې سوله غوښتله، تر دې چې مسلمانانو هم ورسره سوله کوله. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه چې کله د مداین سیمې ته ورداخل شو نو هر لور ته شاړه ځمکه او وران ویجاړ کورونه ته سترګو کېدل. سعد رضی الله عنه له دې سیمې ډېر عبرت واخیسته او بې اختیاره یې له خولې د سورت دخان دا آیت راووته چې ژباړه تاسو ته وړاندې کوم. الله فرمایي وړاندینیو قومونو څومره ښایسته باغونه، ځمکې، پټي او رنګارنګ نعمتونه، ښایسته ښایسته کورونه پرېښودل او له دنیا څخه رخصت شول چې په همدې استونګت ځایونو کې له خوشحالي ډک ژوند تېروه او موږ د دې څیزونو مالکان د نورو قومونو خلک جوړ کړل. د مداین له فتح کولو سره پر ټول عراق او په ټوله عربه سیمه کې د امن او ډاډ فضا رامنځته شوه. چا چې خپل کورونه پریښي ول او له دې ځایه تښتېدلي ول بیرته خپلو کورونو ته راستانه شول. عراق د عربو له فتح وروسته د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه تر مشرۍ لاندې و چې په ډېرې کامیابي سره پرې اسلامي بیرغ وځړوه. له دې وروسته حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د خلافت له دربار څخه د وړاندې سیمو اجازه وغوښته، نو ځواب ورته وشه. د دولت او حکومت په مقابل کې ماته د یو عسکر وینه زیاته غوره او محبوبه ده. کاش چې زموږ او د عجمیانو ترمنځ سکندري بندر وی چې موږ نه د هغوی لور ته ورتلی او نه هغوی په موږ باندې یرغلونه کولی. لنډه دا چې د خلافت د دربار نه سعد بن ابي وقاص ته وویل شول چې په همدې فتوحاتو صبر وکړه او د واک او اختیار واګې په لاس کې مضبوط ونیسه. له همدې فرمان سره سم سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د مداین د ښار د والي په حیث وټاکل شه او د حکومت نظم او نسق یې په خپل لاس جوړ که. هغه په دومره غوره طریقه د خپل حکومت والیتوب دنده سرته ورسوله چې په زمانه کې بیلګه نه وه. اما د نن ورځ والیان هغه غله، ډاکو او فسادیان بل څه نه دي. د خلافت د نورو مامورینو او ارکانو په مرسته د ټول عراق سرشمیرنه او مساحت اندازه که او فتح شوې سیمې د اصلي اوسیدونکو په اختیار کې ورکړي. البته د هغو ځمکو چې څوک وارثان نه ول د هغو لپاره یې بیا له سره بندوبست وکړه. په همدې څیر یې د مالیې اصول وټاکل او د خپل رعیت، قوم د امن او ډاډ هر ډول انتظام یې وکړه. له عجمیانو سره دومره ښه چلند او سلوک وکړه چې د هغوی زړونه یې په خپله قبضه کې راونیول، تر دې چې لوی مشران او چارواکي د ده له مهرباني او زړهسواندي اغیزمن شول او اسلام یې قبول که. جمیل ابن بسهري، بسطام بن ترسي، افیل او فیروز چې د عراق مشهور مشران او چارواکي ول د اسلام په ګاڼه یې ځانونه سینګار کړل او مسلمانان شول. همداراز د ویلیام 4000 پوځیان په اسلام مشرف شول.
سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه تر یو څه وخته پورې په مداین کې له اوسېدو وروسته دا ونګېرله چې د دې ځای اوبه او هوا د عربو په رنګ او روغن کې بدلون رامنځته کړی دی. نو له دې پیښې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خبر که، نو د هغه د لورې ورته حکم راغی چې د عربو په سرحدي سیمو کې کوم بل مناسب ځای غوره کړه او د یو نوي ښار بنسټ کېده او په همدې ښار کې د خپلو حکومتي چارو لپاره هم د وداني بنسټ کېده. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه له همدې حکم سره سم د مداین له سیمې ووت او د یو نوي ښار د بنسټ ډبره یې کېښوده چې اوس هم د کوفې په ښار سره مشهور دی. د ښار په منځ کې یو عالیشانه جومات جوړ که چې نږدې شاوخوا 40,000 لمونځ کوونکي پکې ځایېدل. له جومات سره نږدې بیت المال او خپل استوګنځای جوړ که چې د قصر سعد په نوم باندې مشهور و. په دې هکله به م نورم اورو قدرمنو اورېدونکو، خو هغه په نورو خپرونو کې. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. هل أدلكم على تجارة راغليدي، هل أدلكم على تجارة راغليدي، دای په خپل کتاب کې تجارت ورته ویلې دي، دای په خپل کتاب کې تجارت ورته ویلې دي. جاهد الكفار والمنافقين دارنګ ویلې دي رب العالمین. جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار والمنافقين. منګه د توحید سربازان کړو د نړۍ مخې اعلان، کړو د نړۍ مخې اعلان. وادي ورید وخت فرعونیان. درنو اوریدونکو، ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د خوش پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سپېڅلو قومندانانو خپرونو ته. کړو د نړۍ مخې اعلان، کړو د نړۍ مخې اعلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خوش پیغمبر خواږه قمندانان. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه کم جماعت چې په کوفه کې جوړ که، نو له جماعت سره نږدې بیت المال او خپل استوګنځای هم جوړ که چې هغه د قصر سعد په نوم باندې مشهور و. یو څو ورځې وروسته له بیت المال څخه غلا وشوه. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د دې غلا راپور پلازمینې ته واستوه تر څو چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دې جریان نه خبر کی. نو د دارالخلافت نه سعد بن ابي وقاص ته دا حکم راغی چې بیت المال دې د جومات څنګ ته انتقال شي چې د لمونځ کوونکو په هر وخت له تګ راتګ څخه د بیت المال خزانه محفوظ او خوندي وي. تر دې چې له حکم سره سم د جومات تر څنګ د بیت المال بنسټ کېښود. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د بیت المال کارکوونکو او مزدورانو ته ښه تنخوا ورکوله او د هغو قدرداني یې کوله. کوفه په اصل کې یو پوځي پنډغاړی و چې هلته نږدې خوا و شا 100,000 روزل شوي عسکر او پوځیان اوسېدل. دوی ته بیلابیل معاشونه ټاکل شوي ول. د معاش د ویشلو دا طریقه وه چې په هر 10 عسکرو یو افسر ټاکل شوی و چې هغه ته به عمراء العشار ویل. دوی ته هم تنخواګانې ورکول کېدې او ښه نظام، پوځي نظام حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په کوفه کې قایم کړی و. د هجرت په 12 کال
ایرانیانو پر عراق د یوې لویې جګړې چمتووالی ونیوه او دا یې وغوښتل چې مسلمانان دې له فتح شوو هیوادونو بیرته ووځي. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې له دې پلانونو خبر شه نو په ټولو پوځي مرکزونو کې اسلامي پوځ ته د تیارسۍ لپاره حکم ورکړ. کوفه چې تر ټولو لوی پوځي مرکز و، سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په پوره میړانه او هلو ځلو سره خپل پوځونه چمتو کړل او ښه په میړانه یې فتوحات لاسته راوړل. د هجرت په 23 کال امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د یو مجوسي غلام له لاسه په شهادت ورسید. د جنگ او شخړو په مراحلو کې خلکو د خلیفه د ټاکلو لور ته پاملرنه شوه، نو دوی د دې دندې او خلافت لپاره 6 تنه غوره کړل چې په دوی کې سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هم ګډون درلود. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له تجهیز او تکفین څخه وروسته د مجلس د شورا غړو د عثمان غنی رضی الله تعالی عنه پر سر د خلافت پګړۍ ور وتړله او دوی د دویم ځل لپاره د عمر فاروق له وصیت سره سم سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د کوفې والي وټاکه. خو له مقررېدو 3 کاله وروسته د هجرت په 26 کال له حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سره چې د بیت المال مشر و د څه اختلاف له امله له خپلې دندې ګوښه شو. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه له ګوښه کېدو وروسته ګوښهتوب غوره که تر هغه وخته پورې چې د 3یم خلیفه د خلافت په وروستیو کلونو کې فتنې او فسادونه رامنځته شول، نو دا هنګامه هم د ده ګوښهتوب خنډونه ګرځېده. البته کله چې فساد کوونکو د خلافت ودانۍ کله بنده کړه نو د دوی د پوهولو هلې ځلې پیل کړې، خو ناکام شو. د امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه له شهادت وروسته د خلافت واګي د امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله وجهه پر غاړه شوې. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته د بیعت لپاره لاس ورکه، خو د ملکی چارو څخه د ګوښه کېدو سره سره په خپله خبره ټینګ و او د هر ډول دولتي چارو څخه یې لاس اخیستی و. خو کله چې حضرت علی کرم الله وجهه د حضرت طلحه او د حضرت زبیر رضی الله عنهما په مقابله کې د خپل پوځ سره یو ځای روان شه، نو خلکو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته هم د تګ او ګډون بلنه ورکړه. خو سعد بن ابي وقاص خپل عذر وړاندې که او ویې ویل ما ته داسې توره وښایئ چې د مسلمان او د کافر ترمنځ فرق وکړي. دا جنګ خو د مسلمانانو ترمنځ دی، د کافر او د مسلمان ترمنځ خو نه دی. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته یوه ورځ خپل زوی عمر بن سعد رضی الله تعالی عنه چې په ځنګل کې اوښان څرول ویل ای پلاره، آیا تا ته دا ښه معلومیږي چې تاسې د په ځنګل کې اوښان څروئ او خلک د اولسمشري او حکومت لپاره خپل قسمتونه ازمایي؟ سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د خپل زوی په سینه باندې لاس راښکه او ورته ویې فرمیل غلی شه زویه، ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دي چې الله رب العزت بې پروا او مستغني ذات دی او پرهیزګار بنده خوښوي، نو د الله په طاعت کې ځان مشغوله که، دنیا او حکومت او ولسمشري پسې مه ګرځه. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه له مدینې منورې څخه 10 میله لرې د عمیق په مقام کې د ځان لپاره یوه ودانۍ جوړه کړې وه، تر دې چې پاتې ژوند یې ټول د الله رب العزت په عبادت او ګوښهتوب کې تیر که. د عمر په وروستیو کلونو کې ډېر سخت کمزوره شوی و او د سترګو لید یې هم له لاسه ورکړی و. د هجرت په 55 کال یې د روح مارغه له قفس څخه والوت او له خپل حقیقي خدای سره وصل شه. هغه له خپلې مړینې وړاندې دا وصیت کړی و چې د بدر په جنګ کې چې زما کوم وړین لباس پر تن و په هماغه لباس کې دې ماته کفن راکړی شي. خلکو د ده له وصیت سره سم همداسې وکړل او جسد یې مدینې منورې ته راوړه شو. ځینې امهات المؤمنین ژوندی وې، هغوی دا حکم وکړه چې د ده ځان قربانوونکي صحابي جنازه دې جومات ته راوړه شي، تر دې چې د هغوی له حکم سره سم د حجرو په وړاندې د جنازې لمونځ ادا که. او امهات المؤمنینو هم د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په جنازه کې ګډون وکړ. خو کله چې
د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د جنازې مونځ په مسجد نبوي کې وشه. ځینې خلکو په دې باندې نیوکه وکړه. نو حضرت عایشې رضی الله عنها وفرمایل خلکو دا خبره څنګه هیره کړې؟ آیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهیل بن بیضا د جنازې مونځ په جماعت کې نو ورکړی؟ کله چې جنازه وشوه له دې وروسته په بقیع مقام کې خاورو ته وسپارل شو. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته الله رب العزت څه د پاسه 80 کاله عمر ور په برخه کړی و چې په دې عمر کې د دومره لویو کارنامو یادګار پرېښود چې د ټول عمر لپاره به د اسلام او عربو په تاریخ کې په لنده ژبه یادیږي او تازه کیږي. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د علم او پوهې له نظره پوه او فقیه عالم و. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به د ده په اړه فرمایل کله چې سعد له محمد رسول الله څخه کوم حدیث روایت کوي نو د هغه حدیث په اړه له بل چا څخه مه پوښتئ. سعد به د علم او پوهې په حاصلولو کې هیڅکله له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه شرم نه کاوه. یو ځل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې ناست و. رسول الله یو ډلې ته څه ډالۍ او توفې ورکړې خو په دوی کې یو سړی بې برخې پاتې شو. نو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د ده سړي په بې برخېتوب سخت حیران شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وړاندیز وکړ ای د الله رسوله زما په خیال چې دا سړی هم مومن دی. نو سعد بن ابي وقاص چې کله دا خبره رسول الله ته وکړه رسول الله ورته وفرمایل مؤمن او مسلمان دواړه. خو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په دې خبره مطمئن نشه. هغه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپله خبره تکرار کړه. رسول الله بیا هماغه سیر ځواب ورکه. سعد بن ابي وقاص بیا خپله پوښتنه جاري وساتله تر دې چې رسول الله قناعت ورکه په زیاتره وختونو کې زه یو چاته ډالۍ ورکوم خو هغه چاته چې ډالۍ نه ورکوم ماته تر ټولو زیات محبوب او ګران وي. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه به په عامه توګه د شپې په آخري برخه په نبوي جماعت کې د الله رب العزت عبادت کوه. طبیعت او مزاج د رهبانیت لور ته مایل شوی و او غوښتلی چې د خپل د عمر آخري شیبې تل لپاره د الله رب العزت په عبادت او طاعت کې تیرې کړي. خو په اسلام کې د منعوالي له امله مجبور و او داسې به یې فرمایل چې عثمان بن مدعون ته که رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وی فرمایلی نو ما به همدا کار غوړه کړی وی نور به مې هیڅ نه کول. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې تاسو به د خپل ټول ژوند په عبادت کې او په ذکر کې نه تیروئ. ستاسو نفس هم په ستاسو باندې حق لري، د ستاسو اهل و عیال هم په تاسو باندې حق لري او ستاسو ښځه هم په تاسو باندې حق لري. هغوی په خپل محدود او لنډ ژوند کې د الله رب العزت رضا لټوله چې خپل رب د خپل ځان نه موږ څنګه راضي کړو د دنیا محدود ژوند باندې لکه زموږ هغوی کله هم نه و دوکه شوي بلکې هغوی ابدي ژوند په آخرت کې د الله نه غوښته. خپل ځان خپل اولاد او د خپله ټوله شتمنۍ د الله په لاره کې هغوی فدا کړې وه تر څو چې رب العزت د هغوی نه راضي شي. هغوی به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاداتو ته داسې متوجه ول چې کله به هم د خپلو سترګو ته رپ نه ورکوه، خپل سر به یې نه خوځوه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي تر څو چې هغه په خپل ژوند کې موږ عملي کړو. ځکه هغوی په دې باندې پوه ول چې کامیابي د الله رب العزت په طاعت او عبادت کې ده، کامیابي د محمد رسول الله په متابعت کې ده، بله کامیابي په دنیا کې نشته. همدارنګه هغوی عزت د الله رب العزت په اوامرو کې موندلی و چې د الله اوامر په خپل ژوند کې عملي کړي، د رسول الله لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي. نو ځکه هغوی تل لپاره د الله رضا په خپل محدود او لنډ ژوند کې لټوله. د الله رب العزت نه توفیق غواړم ځان لپاره تاسو لپاره چې موږ ته هم د داسې اعمالو توفیق راکړي چې په هغه باندې الله رب العزت د هغه ابدي او ښایسته ژوند او عزت نه محروم نه کړي. په دې هکله به نور واورو قدرمنو اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته. مونږه د خلیل په مسیر بیا یو د توحید قافلې تیغ د الا الله مو په لاس وجنو پرید شیر تور شپی تور د بغاوت پتندی زړه باندې د واخ ما کردی
سپین کاروان دا د وحدانیت سپین کاروان اوړي با پور د نمرود دا د وحدانیت سپین کاروان دا د وحدانیت سپین کاروان منګه د توحید سربازان کړو د نړۍ مخکې اعلان کړو د نړۍ مخکې اعلان. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت او له قربانی څخه دا اندازه لګیږي چې سعد به د سفر په حالاتو کې په خپله مینه او شوق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له خیمې څخه غیر چاپیره پیره او ګزمه کوله. یو ځل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له یوې غذا څخه تشریف راوړه. د شپې پر وخت په یو ځای کې دیره شو. دلته د دښمنانو ډیر سخت خطر و. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ډیر وخته ویښ و او وی فرمایل کاش چې زما له اصحابو څخه نن شپه یو صالح او نیک بنده پیره کړې وی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا دا خبره پوره کړې نه وه چې یو سړی په توره او زغره سنبال راغلو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په اړه وپوښتل څوک دی؟ سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ورته وړاندیز وکړه چې زه سعد بن ابي وقاص یم یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وفرمیل په دې شپه کې ته ولې له خپل ځایه راغلې؟ حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ځواب ورکړه ای د الله رسوله زما په زړه کې دا خیال راوګرځېده چې نن شپه ستا د ساتنې لپاره پیره وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده له قرباني ډیر خوشحاله شو او سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته دعا وکړه. عتبه بن ابي وقاص چې د سعد بن ابي وقاص حقیقي ورور و هغه د کفر په حالت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخ زخمی کړی و. سعد به د خپل ورور عتبه په اړه فرمایل په الله قسم چې زه له عتبه څخه پرته نور د هیچ چا د وینې تږی نه یم. هغه په رسول الله داسې مین و. سعد به فرمایل په الله قسم چې زه له عتبه څخه پرته نور د هیچ چا د وینې تږی نه یم. هغه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت، پرهیزګاري او د اسلام په ټولو معناو د اعمالو او احکامو پیروي تر ټولو لویه نیکبختي ګڼله. یو ځل یې د خپلې جونګړې لور ته تشریف یوړ. په لاره کې یو غلام ولید چې یو ونه یې پرې کوله لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینې منوره کې د ونو وهل حرام کړي وه. نو د همدې لپاره ترې سعد رضی الله تعالی عنه تبرګی او رسۍ واخیستله. د غلام نه یې تبرګی هم واخیسته او رسۍ هم ترې واخیستله. د غلام څښتن راغلو او له سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه څخه د سامان پوښتنه وکړه. نو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل په الله پناه غواړم چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره شاته وغورځوم. نو د سامان له بیرته ورکولو څخه انکار وکړه او له ځان سره یې خوندي وساتل. خو نن ورځ موږ خپل اولاد د مینې لپاره د خپل ورونو او د قوم او د کورنۍ د مینې لپاره د الله رب العزت احکام تر پښو لاندې کوو، الله ته نه متوجه کیږو. د اولاد لپاره حرام ګټو، لاس حرامو ته اوږدوو، په سود او په رشوت باندې خپلې معاملې سرته رسوو او د خپلې کورنۍ لپاره حرام راوړو. د حرامې لارې نه د هغو تغذیه او تقویت کوو چې دوی رانه خوشحاله وي، خو د الله رب العزت رضا او خوشحالي موږ د پښو لاندې کړ. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام داسې نه ول. د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د پرهیزګاري دا حال و چې په کوم وخت کې اسلامي نړۍ د ولسمشري او حکومت په سر جنګېده، په دې وخت کې سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په مدینې منوره کې د ګوښتوب ژوند تیروه او د دې فساد او فتنو څخه د خلاصي لپاره به الله رب العزت څخه اوږدې اوږدې دعاګانې غوښتلې.
او کله به چې یو چا له سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه څخه د جنگ او جګړې په اړه وپوښتل نو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه به ورته وفرمیل چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دا اوریدلي ول چې په نږدې وخت کې به یوه فتنه رامنځته شي چې په هغې کې به اوده له ناست څخه او ناست به له ولاړ څخه ولاړ به له تلونکي څخه زیات غوره وي. یعنې څوک چې د فتنو څخه ځان ساتي، ګوښتوب اختیاروي، هغو سره په فتنو کې ګډون نه کوي، هغه به تر ټولو غوره وي. داسې وخت هم و چې سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په ځنګل کې د ونو پاڼې خوړلې او له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به یو ځای په غذاګانو کې جنګېده. د هغه د ژوند دریمه برخه د تورې او ډال تر سوري لاندې تیره شوه. خو اسلام ډیر ژر له روحانیت سره سره خپل قربانیان له تنګې څخه د دولت او شتمنۍ لور ته راوړل. دوی ته د خیبر ډېرې ځمکې لاسته ورغلې، د ایران د غنیمت مالونه یې لاسته ورغلل او داسې نورې ګټې چې الله رب العزت حق پالونکو غازیانو او مجاهدینو ته ورکړي. لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو وروسته د دولت او شتمنۍ څښتنان شول. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د کوفې او مدینې څخه څو واټنه وړاندې په مقام عمیث کې د ځان لپاره یو محل جوړ که، خو در مرګ تر وروستیو شیبو د هغه په خوراک، څکاک، سادگی، پرهیزګاري او لباس اغوستلو کې کم توپیر او فرق رانغلو. په خلاف د نن ورځ چې کله غریب وي، په لاس کې څه نه وي، د جمع او د مانځه پابند وي، د الله نه ویریږي، خو چې کله پیسې لاسته راوړي بیا نه جماعت دی، نه جمع ده او نه د الله رب العزت ویره ده، نه د زکاتو او د صدقاتو ورکول دي. نه قدرمنو اوریدونکو باید چې د الله رب العزت نه په هر حالت کې ویریږو او د الله رب العزت ویره زموږ په زړونو کې پرته وي. په هر ځای کې چې یو باید موږ د الله نه ویریږو. دا نه چې په جماعت کې د الله نه یریږو چې د جماعت نه بهر شو د الله ویره ختمه وي. په حرم او په حج کې د الله نه ویریږو، خو چې کله خپلو کورونو ته بیرته راشو د الله ویره ختمه وي. دا نه چې کله آفات او مصیبت او درد په موږ باندې راشي الله راته یاد شي د الله نه یریږو، خو چې کله مصیبت او درد او غم زموږ ختم شي د الله ویره ختمه شي. نه، تل لپاره د الله رب العزت ویره په زړو کې وساتئ. د رب العزت نه د هغه د رضا غوښتنه کوئ. په خپل محدود او لنډ ژوند کې کوشش کوئ چې د خپل رب د خپل ځان نه راضي کړئ. قدرمنو اوریدونکو د دنیا ژوند ډیر محدود ژوند دی، ډیر لنډ ژوند دی. یو ورځ نه یو ورځ به الله ته درېږو. الله رب العزت به زموږ نه زموږ د مالونو په هکله، زموږ د عمر په هکله، زموږ د ځواني په هکله پوښتنه کوي. الله رب العزت ته به جوابونه ورکوو. صحابه په دې باندې پوهېدل چې کامیابي په دنیا او شتمنۍ او دولت کې نشته، بلکې کامیابي په دې کې ده چې د الله رب العزت اوامرو او احکامو ته غاړه کیدو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات ومنو او د هغه سنن په خپل ژوند کې عملي کړو. نو د دې وجې نه هغوی ګوښتوب اختیار کړی و. نو دا درې خپرونې د لوی سپه سالار د ایران فاتح د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په هکله وي. په دې هیله چې تاسو هم په مینه باندې اوریدلي وي. په بلې خپرونه کې به انشاءالله د حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه په هکله باندې وغږیږو. نو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. منګه د توحید سربازان کړو د نړۍ مخکې اعلان، کړو د نړۍ مخکې اعلان. وادي ورید وخت فرعونیان لا اله الا الله، لا